د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. نون قسم دی په قلم او په هغه څه چې لیکونکی لیکي. ته د خپل پروردګار په پیرزوینې سره لیونی نه یې او په یقیني ډول ستا لپاره داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لرې. ډېر ژر به ته هم وګوري او هغوی به هم وګوري چې له تاسې نه څوک په لیونتوب اخته دی. ستا پروردګار هغه خلک هم پیژني چې د هغه له لارې نه بېلارې شوي دي او هغه کسان هم ښه پیژني چې پر سمه لاره دي. نو له دې کبله ته هیڅکله د دغو دروغجن ګڼونکو تر اغېزې لاندې مه راځه. دوی غواړي چې که ته یو څه نرم شي نو دوی به هم نرمي وکړي. هیڅکله د یو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسم خور او بې اعتباره دی، پیغورونه ورکوي، خبرې وړي راوړي، د نیکۍ منع کوونکی دی، په ظلم او زیاتي کې له حده تېرېدونکی دی، سخت بدعمله دی، دلازاره دی او د دې ټولو عیبونو ترڅنګ بدذاته دی. په دې اساس چې هغه د ډېرې شتمنۍ او اولادونو خاوند دی. کله چې هغه ته زموږ آیاتونه ورول کیږي نو وایي چې دا خو د پخوانیو وختونو افسانې دي. ډېر ژر به موږ د هغه په پوزه باندې داغ ولګوو. موږ دوی یعنې د مکې خلک هماغسې په ازموینه کې اچولي دي لکه چې د یو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولي وو. کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباوون کې به ارومرو د خپل باغ میوې راټولې کړي او هغوی هیڅ انشاء الله ونه ویل. هغوی د شپې په خوب ویده چې ستا د پروردګار له لوري پر هغه باغ یو آفت نازل شو